او دې سره ماته د بچپن یو کلام را یاد شو چې په جذباتو کې رالم هغه هم ستاسو مخې تقدمه بیا نور ستاسو خوښه ده ارشاد چې دا جهان واړه خوشبویه خوشنما شو اها دا جهان واړه خوشبویه خوشنما شو شپه د ګل وچې رسول مقبول پیدا شو واہ 12 تاریخ میاشت ربیع الاول وا چې مکه کې نورانی بشر زیبا شو واہ واہ او په کعبه کې بوتان پرې واته پس مکه اها د کوپارو خدایان پرې واته پس مکه په کعبه کې بوتان پرې واته پس مکه د کوپارو خدایان پرې واته پس مکه د رښتینی خدای نیازبین پیغمبر راغی اولین و مخیرین پیغمبر راغی رحمت للعالمین پیغمبر راغی شپه د اجر که اوږده و خو سبا شو نو نور راوخوت هر طرف رڼا شو واہ او دا بل بند دی چې ارشاد پرښتو د اسمانونو خوشحالی کړي ونو بوټو د یو بل سره سیالی کړي خزان تیر شو پسرلی شو بهار راغی د تمامو مرسلانو سردار راغی چې دنیا ته د رب ښکلی دلدار راغی نو شپه د اجر که اوږده وه خو سبا شو انور راوخوت هر طرف رڼا شو او د پیغام د ورورولۍ علم ته ورکو دین اسلام هر عرب عجم ته ورکو دا د فرمان د پاک الله و پر اختیا باندې نبی رسول الله و سربلند و سرپراز و سربالا و د خوارانو غریبانو رهنما شو هم د کونډو یتیمانو مسیحا شو او چې دی نه و ځانځانې و ظلم زور و پلار د زوی سخت دشمن ورور ضرور و جمدی لونه باله مو خښولې په خپل لاس پې خاورې اړولې د یو بل وینې هسې تویولې هغه ظلم جبر ختم شو پناه شو محمد د هر درمن درن دوا شو او مور او پلار بچی او مال مې تې نظار شه زما ځانو ته لږې په 1000 وار شه زما اصل نسل ټول په ده قربان دی زما دین زما غیرت زما ایمان دی چې د چا په مخ پیدا تمام جهان دی در په هغه مخ باندې شهدا شو چې په هغه مخ شهدا شو نو باچا شو واہ 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 ډېر چې د دنیا په ښکلو کې اوچت ښکلی دی چې د دنیا په ښکلو کې اوچت ښکلی دی نبی حضرت ښکلی دی او درود پې وایه ډېر لایق دی د صفت ښکلی دی نبی حضرت ښکلی دی بېشک او ټول ښکلي شمار کا خو دغسې ښکلي نشته ټول ښکلي شمار کا دغسې ښکلي نشته زه په دروغه د چا نه کوم صفت ښکلی دی واہ واہ نبی حضرت ښکلی دی بېشک او د خدای د نوره جوړ دی په دې کې شک مه ګڼه د خدای د نوره جوړ دی په دې کې شک مه ګڼه د نور سپوږمۍ نه په څو چنده یې زینت ښکلی دی واہ 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 د نور سپوږمۍ نه په څو چنده یې زینت ښکلی دی او نبی حضرت ښکلی دی واہ او بل شعر دی چې ارشاد په هر معیار پوره دی هېڅ کمی نشته پکې نشته په هر معیار پوره دی هېڅ کمی نشته پکې امې رخسار او مې کردار او مې غیرت ښکلی دی واہ 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 او نبی حضرت ښکلی دی او من ګناهګار یو منم من ګناهګار یو منم خو د دې استی د مخه من ګناهګار یو منم د دې استی د مخه الله به زیری په موږ وکړي د جنت ښکلی دی واہ 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 نبی حضرت ښکلی دی او هغه کسانې
صفا په جهنم داخل کړو اها هغه کسان صفا په جهنم داخل کړو چا چې کړي په دنیا کې بغاوت خکولې دی کولې دی او نبی حضرت خکولې دی کولې دی او دا دغه فرمان دی مونږ ته یې دا ویلي او دا دغه فرمان دی مونږ ته یې دا ویلي کوي د یو بل سره مینه محبت خکولې دی کولې دی اها او نبی حضرت خکولې دی کولې دی او کافر د کوپر کوي بیا به منګولې مروړي ها کافر د کوپر کوي بیا به منګولې مروړي چې مسلمان دی نو د کافر نه یې قسمت خکولې دی واه او نبی حضرت خکولې دی کولې دی او د اسرافیل په شپېلې بشیر او چت د ځمکې اها د اسرافیل په شپېلې بشیر او چت د ځمکې اواز به وکړي مال او بخه امت خکولې دی کولې دی واه او نبی حضرت خکولې دی کولې دی او زه صاحب زر کلیاړوال په دې خوشحاله یم شکر په دې چې ما یې کړی دی زیارت خکولې دی کولې دی نبی حضرت کولې دی او درود پې وایه ډېر لایق دی د صفت خکولې دی کولې دی او نبی حضرت کولې دی واه